چې د ځان ننګه به مو وکړه ویل یې بې ادبه دی، چې د ځان سره به مو مینه وکړه ویل یې مغروره دی، چې خندا به مو وکړه ویل یې سپکتوب یې وکړ، چې خاموشي به مو اختیار کړه ویل یې ځان لوی حسابوي، چې ځان به مو ساده ونیولو ویل به یې احمق دی، چې د ملګرو سره به مو بنډار کولو ویل یې وزګار خیل دی، چې یوازیتوب به مو اختیار کړه ویل یې ځان ښوونکی دی، چې خاکساري به مو اختیار کړه ویل یې چلباز دی، چې د خبرو ځواب به مو ورکړ ویل یې وینې زما خبره سمه وه قهر پرې ورغی، چې د خبرو ځواب به مو نه ورکولو ویل یې وینې زما خبره سمه وه غلی شو. نو که په ژوند کې هر څنګه شو خلک به راپسې ونه یوه خبره حتما کوي، دا خلک هیڅکله د یو بل فکر، شخصیت او عقیدې ته درناوی نه زده کوي، بس له نورو باید تیر شو او د ځان لپاره باید ژوند وکړو.